ډیر زبردست خبر افغان ځواکونو بیا د افغان ولس زړونه وګټل. ملګرو اشرف غني د ولسمشر په من حیث اعلانېدلو سره سم عبدالله بغاوت وکړ او ټاکنې ناقصه وبللې او ورسره سم د کمیسیون غړي ممنوع الخروج اعلان کړل چې د خلکو له سخت ریشخند سره مخ شول. ملګرو راځي چې د عبدالله د ټاکنو مشر د تښتېدلو په حال کې ګیر شو او افغان ځواکونو څه ورسره وکړل په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. څو شېبې وړاندې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د کمپاین مشر علي احمد عثماني هرات ته سفر کولو منع شوی دی او افغان ځواکونو له الوتکې راښکته کړی دی. د سرچینو پر وینا د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ټیم مشر او د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر علي احمد عثماني ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هرات ولایت ته سفر وکړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم رئیس ادعا کوي او وایي نن سهار چې ټاکل شوی و هغه هرات ولایت ته سفر وکړي، خو څو شېبې په الوتکې کې له ناستې وروسته ورته وویل شول چې الوتکې ښکته شي. نوموړی وایي چې له مقاومت او له الوتکې نه له نه ښکته کېدو وروسته امنیتي ځواکونو الوتکې ته د هرات په لور د الوتنې اجازه نه ده ورکړې. خو بل لور ته یو شمېر سرچینې وایي چې تر ساعت ځنډ وروسته د ډاکټر عبدالله په مستقیمه مداخله د هغه الوتکې ته اجازه ورکړل شوې چې پرواز وکړي، خو په دې اړه نه د افغان حکومت او نه هم د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیتي مسؤلینو له لوري څه ویل شوي دي. د عبدالله وروستیو خپلسرو کړنو او ټاکنو کې د لانجو له امله افغانانو او د یونما په شمول د ناټو ملکي استازي خواشیني کړې ده او ویلي دي چې دا ډول کړنې د سولې اوسني فرصت له لاسه وباسي. عبدالله په ټاکنو کې د ولسمشر غني بریا نه مني او وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې محمد اشرف غني په درغلیو سره بریالی کړی دی. عبدالله او پلویانو په دوو جلا غونډو کې د نوي ټول شموله حکومت د اعلان ګواښ کړی دی او ویلي دي چې ډیر ژر به خپل نوی حکومت اعلان کړي. بلخوا ولسمشر غني په ټاکنو کې له بریا وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ رسمي باورلیک هم ترلاسه کړی دی او د بریالیتوب جشن یې هم نمانځلی دی. د وروستیو معلوماتو له مخې ممکن راتلونکې پنجشنبه او یا هم را روانه اونۍ ولسمشر غني د بیا واک اخیستلو پر موخه د لوړې مراسم ترسره کړي. سرچینې وایي چې ولسمشر غني به د لوړې په مراسمو کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو میلمنو ته هم بلنه ورکړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.